د افغان حکومت لخوا د طالب زندانیانو د خوشي کولو او د سولې په اړه په پاکستان کې د طالبانو له پخواني سفیر مولا عبدالسلام ضعیف سره خبرې کوم. ضعیف صاحب سلام، په خیر راغلی. انس حقانی کله خوشي شو او چاته سپارل کیږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما د معلوماتو د مخې خو تر اوسه په بګرام کې هغه طیران ته ورغلې ده، د الوتکه ورغلې ده، هغې ته خځول شوي دي، خو تر اوسه دلته د ورونه و قریبان چې دي مطمئن نه دي چې تر اوسه پورې دی را روان شوي دي، خو په تماس کې دي، کالي ورته بدل شوي دي، د مابس راوتلي دي، طیارې ته ختلي دي. نو دا اوس کې به طیارې پرواز را کړي. صحیح. تاسو پوهېږئ دوی چیرې وړل کیږي؟ دوی کېدای شي د اوس دپاره قطر ته راشي، بیا د قطر څخه به چون د انس حقاني د سیاسي کمیسیون غړي هم دي، نو اول کېدای شي قطر راشي، بیا به نو وروسته تصمیم. صحیح. ویل شوي چې دوی د دوو بهرنیو استادانو د خوشي کولو په بدل کې آزاد شوي دي. بهرني استادان د طالبانو لخوا په کوم جرم نیول شوي وو او کله خوشي کیږي دوی؟ فکر کوم دا موضوع د دواړو طرفینو د خلیفزاد او طالبانو ترمنځ تقریبا دغه یو کال کېږي ورباندې کار کېږي. نو هغه داخل افغانستان کې دي، په هغه سیمه کې دي او هلته به دوی ته تسلیمېږي، خو چې وخت له دا سره شي چې طالب بندیان په ډاډ سره یا په هدف ورسېدل او یا ورته تسلیم کړل. صحیح. دا میکانیزم شته چې دوی به کله چیرته سپارل کیږي، امریکایي لوري ته یا افغان حکومت ته دغه دوه استادان، آیا دننه په افغانستان کې او یا بل ځای کې؟ زما معلومات خو دا دي چې هلته په افغانستان کې ورته سپارل. صحیح. آیا طالبان هم دغه دوه استادان خوشي کوي یا ځینې افغانان هم خوشي کوي؟ فکر نه کوئ چې په دې امتیازونو سره طالبان د نورو خارجیانو د برمته کولو کوښښ وکړي؟ زه فکر کوم دا تبادله مخکې هم شوي دي او تبادله یو ښه بنیاد دی د خلکو د ژغورلو دپاره او د مرګ څخه د ژغورلو دپاره. حتی زما هم یو پیشنهاد یو وخت اشرف غني ته دا و چې موږ ورته پیشنهاد وکړو چې د تبادلې مخه ونه نیسي، ځکه دواړه طرفه دې خوا ته افغانان دي او که خارجیان دي، تر وژلو دا ښه دي چې خپل کور ته ستانه سي او د یو په بل په بدل کې خوشي سي. نو د تبادلې دغه پروسیس یا د بنیاد ښه دی، دا د دې باعث نه کېږي چې حکومت ډېر کړي، بلکې یو نوع د تشنج کموالي پکې راځي او د خلکو د نفس او د ځان ژغورل پکې. صحیح. خو پوښتنه اوس دا ده چې د سولې له بهیر سره دغه تبادله څه مرسته کوي؟ داسې خبرونه خپاره شول چې د افغان حکومت استازي په دوحه کې له طالبانو سره لیدلي دي. په دې اړه ستاسې معلومات څه دي؟ هر کار چې ښه نتیجه ولري او په یو باور باندې پای ته ورسېږي، د هغه د سولې لپاره باور زیات وي. چون په افغانستان کې د باور فضا چې د هغه ډېره کمه ده او تر اوسه پورې د باور فضا نه ده تخلیق شوې، نو دغسې کارونه چې هغه مثبت وي هغه په سوله باندې مثبت تاثیر کولی شي. آیا فکر کوئ چې د دغو دریو طالبانو له خوشي کولو وروسته د طالبان آماده شي چې مخامخ له افغان حکومت سره کینی؟ تر اوسه خو دا خبره مطرح شوې نه ده، خو ما ته چې څونه معلومیږي د طالبانو پالیسي او سیاست دا دی چې د یو افغان ملي ټیم سره د افغانستان په معضله باندې د افغانستان د مشکل حل کول غواړي، خو یو تحمیلي حکومت به په رسمي شکل باندې ونه مني. صحیح. په بیجینګ کې یوه بین الافغاني غونډه جوړیږي، دا مجلس د مسکو او دوحې له غونډو سره څه توپیر لري؟ کېدای شي دلته نوي کسان معرفي سي او په دې کې تقریبا د حکومت استازي به هم وي او هلته به دوی هم راځي، خو د حکومت په استازیتوب نه، بلکې د خپلې فکرې سره او د حکومت پالیسي هم هلته ویلی شي. دا مجلس د دې لپاره دی چې د افغانستان د روان حالت ته څنګه یو داسې حل پیدا کولی شي چې هغه هم خشونت پکې کم شي، د افغانستان سوله د ثبات په معنا پکې شامل شي او هم خارجیان پکې ووځي، هم د افغانانو د روان حالت کې دې ته د حل ستراتیژي لاره پیدا شي. صحیح. د اروپایي ټولنې استازو ویلي دي چې باید د امریکایانو او طالبانو مذاکرات پیل شي او دوی هم د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له خبرو ملاتړ کړی دی. آیا داسې نښې نښانې لیدل کیږي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د مذاکرات زر پیل شي؟ تر اوسه خو زما معلومات چې دي داسې یو مثبت څه نه دي معلوم شوي، خو هغه بین المللي استازي یا د سولې لپاره ملاتړي هغه
د منځګړو په توګه ګرځي چې طرفونه قانع کړي چې دا خبرې بیرته شروع شي او تر اوسه پورې داسې مثبت عملي کار نه دی. صحیح. تاسو په قطر کې یاستئ، لږ څه مخکې ما اشاره وکړله چې په خبرونو کې راغلي وو چې د افغانستان د حکومت ځینې استازي په قطر کې له طالبانو سره لیدلي دي. آیا تاسو دا خبرونه تاییدوي؟ آیا داسې ولیدنه شوې ده په قطر کې؟ زما د معلوماتو له مخه داسې لیدنه نه ده شوې او که شوې دا به انفرادي شکل او شخصي شکل ولري، نه ده حکومت. په پاکستان کې د طالبانو پخوانی سفیر مولا عبدالسلام ډېره زیاته مننه ستاسو له حضور نه او ستاسو له توضیحاتو نه. مننه. خیر اوسه.